ولې دا قرآن د تلاوت ما وتعالی خوند نه راکوي چې موږ کله قرآن راواخلو نو قرآن به څه خوند ورکړي هغه سړي له چې کله شروع وکړي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة او دلته چې کوم قاریان دي هغوی ته به ښه پته وي دومره سپیډې ورکړی دومره چې دی په خپل هم نه پوهېږي چې دا دې څه وایي نو څه به موږ په دې قرآن باندې پوه شو او الله سبحانه وتعالی دا قرآن را لېږلی د څه دپاره دی د سوچ او د فکر دپاره دی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها الله وی ولې دا خلک سوچ نه کوي په دې قرآن کې ولې په زړونو یې ټالې لګېدلي دي په دې قرآن کې سوچ کوه نوره فکر کوه د دې قرآن نه خپل ملګری جوړ کوه الله دا ژوند به یې د خوشحالو نه ډک شي چې څومره د قرآن تلاوت کې ژوند به درته اسانېږي څومره چې د قرآن تلاوت کې غمونه به دې ختمېږي قرضې به دې الله ختمې کړي بیماریانې به ختمې شي هر مشکل چې دی هغه به الله ختمه کړي خو که چېرته ما ورته عزم او عهد وکړو د الله سره او دا خبره په ځان باندې لازم کړو چې موږ به روزانه د قرآن دومره تلاوت کوو داسې به کوئ که نه به کوو په ځان لازم کړي خیر یو مخ تلاوت کوو هېڅ خبره نه روزانه یو مخ وایه که ډېر کمزور خو دومره دی چې څه نه څه ورد هغه خاص کړه څه نه څه وخت هغه خاص کړه د قرآن کریم د تلاوت دپاره زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د دې پنځو لمونځونو حفاظت کوئ د جمع سره په جوماتونو کې د نارینهو باندې دا لمونځ فرض دی په جوماتونو کې زنانه په کورونو کې نارینه په جوماتونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما زړه کېږي چې یو کس ته ووایم چې دی اقامت وکړي او دا بل لمانځه ته ورمخکې کړمه او زه په خپله روان شم او د هغه خلکو دې کورونو ته اور واچومه کم نارینه چې په کورونو کې بغیر عذر لمونځ کوي او جومات ته نه راځي پنځه وخته لمونځ دا په جومات کې کوئ د امام سره په ژوند کې به برکت راشي